نن هم تقریبا د 7 بجې په شا کې به نن هم پرېږدي भाई वो घंटा मशहूर भाई 95 नंबर हमने था अस्सलाम वालेकुम नहने में बजी जड़ा मेरा वस्त वर्कशॉप था पाखते बकी तकरीबन पस्ताव 110 दी की चीजें दगा कहीं दा आवाज कहीं इंजन आवाज कहीं راله ورکشاپ ته یو چکر مې ولګاوه په ورکشاپ کې رش ته ډېر زیات نو ځای پکې میلاو نه شو اوس ورته بیا ورځم صرف پاس ولکۍ چې کوي چې مسله پکې څه ده هغه نه وروسته بیا سیټ کوي په کمپیوټر یې اول چک کړي څه چل پکې دی پته ولګي بهي دا ځای میلاو شو دې ځای نه ایله ګاډه ووته او مخې ته پکې تقریبا دا درې لاینه دي یو دا دی یو هغلته مخې ته بل لاین دی یو دا دی درې لاینه دي دنده ټول ګاډي ولاړ دي دنده به زه به نمبر به راکړم نو د هغې نه بعد به بیا چک کوي یا دومره دنیا ګاډي ولاړ دي په درې لاینه کې भाई 95 नंबर हमने था और बाहर साइड में नहीं होता दरे दरे गाड़ी वलाड़ ली दरे पदे से दरे पदे और 115 रियल दे पीसता है चेक भाई था सिर्फ द चेकول 115 रियल اخلي او جوړول خو بیا لپاتې भाई वो घंटा मशहूर नंबर सर राना है उस पूरी तकरीबन 91 नंबर चले कि 4 नंबर ही वसम पाती थी बकी भाई वही न कि पास वही राखली نه دا انجن چې سمسته ده او आवाज کوي نو هغه وینه راخلي भाई کمپیوټر د سره راخلي نه چې په دې کې کومه مسله ده وایي دغه ته وښایه مکینک ته وښایه او چل پکې څه دی چې د 90 او د 90 نه چې پر شي 110 خو شکی شي نو دا بیا आवाज کوي د ډاینې په شان आवाज کوي भाई د مکینک نمبر راکړه او رابطه موضوع له 101 نمبر ورکشاپ کې وای بس ګوره 101 نمبر ورکشاپ ایله دغه 10 کې چلیږي دا 10 نمبر ورکشاپ ته هرکه 101 نمبر ورکشاپ اوس کوم ځای ګور بار ته پسې وځو نه خو ځکه نشته بارې ګور چرته ده شرمول کیاسي به روان شو ته بیا ته واپس کی کورته سعودي ته میرنګ وکړه هغه موبایل بند دی چې کله وایي چې به بوزو جرابه ولا اوس ورته ما میسج مو وته وکړ مو نه میسج کوته موبایل یې بنو او په خپل مرزي باندې چې ودرولې نه شم مستری ته چې په خپل مرزي وته ودروم بیا وایي چې تا ته ما نه وې دی او دسیو نو کیسه قطاره به بیا کوي भाई 2 घंटे इंतजार में बर्न आकाओ को څه پته و چې کمپیوټر نه راخلي کنه مو انتظار نه کوله भाई بیا مازیګر ټیم لرانه هسپتال ته میډم یې کوزکله او روان یم تی پارکینګ ته پوره شپږ بجې دي پرون 2 غنټه کم شپږ وې او نن پوره شپږ دي زه تاسو ته یونیورسيټي وایم په دې د مخامخ چې دا یونیورسيټي ده بس خبره په بل ګیټ باندې رالو نو دې سیټ ته د پارکینګ نږدې ده مخکې په اشاره کې راتلو او دا بل ګیټ هلته مې په بل ګیټ باندې کوز کړو د اشاره نه بګې بچ شو اته اشارو نه بچ شو په یو اشاره کې به خی ساتلې په بل کې بیا سیده وخت بیا پارکینګ ته راتلې نو په دې کې سیده نږدې و د پارکینګ ته نږدې د ګیټ ته د هسپتال پای کې مې کوز کړو भाई پرون پکې یو غاړه ولاړو د سیټ کې نن پکې دوه دي او په دې سر باندې لګ غاړي شته پکې ساري یار دوه نه دي درې غاړي پکې ولاړ دي او زما سره سلورم او دا خو پکې پرون مو انتظار وکاو چې کله رنګ وکړي بیا پسې زو ګټه نن مې مخامخ دا کوم دغه چې کړي په دغه ګټ باندې مې کوزله نور کله مې په بل سایډ باندې قزټه هغه سټ په کوزیدا او نن په دغه سایډ باندې کوشو भाई پرون هم ګنټه لګېدلی و نن به هم ګنټه لګي تقریبا 7 بجې پرون راوځي نن هم تقریبا 7 بجې خو شکی ونن پرېږدي 7 بجو پورې وته انتظار کوي و ګنټه
بلدیه والا پسې راغلی بس دا کچره راټولوي په دې کې چې کومه چا بوتلې ګزارلي یا څه وي دی بیا راټولوي ځای په ځای چې دا کومه شاپرې پرتې دي دا دې بلدیه والا ښه ودرېږي دې کچره راټوله کوي دلته ښه ودي بیا پسې ګاډی راځي بیا یې وړي هغه بهي 7 بجې شوې ښه رنګ یې وکړو وایي ګیټ ته راشه نو بس پسې ورځو ګیټ ته مازدیګر راغلي وه ماښام شو هغه مخامخ بلډینګ ته به راسو بهي هسپتال نه رالم اوس ځم صیدلیة الحبیب ته چټ یې راکړه ځم د دې په دې چټ والا دوایي راوړم اوس بهي راورسېدو هسپتال دی سلمان الحبیب ناشنا ګیټ دی